د بد مرغه دا یو مسله وشوله چې دا کوم د زاړه آثار دي یو خواهی ته مونږ د غیر مذهبو آبادیان وایي بل د دې دغه چې کوم دي د ګنداره چې کوم دغه د اثاریات دي ناغه د پیرنګي په دور کې چې کوم دي نه پاغي باندې کار شو مخې ته راغی پای باندې سره د پیرنګي خو چې په قدم واستو ناغه خو دغه چې کوم دی ایست انډیا کم دی خو دلته د هندستان باندې د قبضې د پاره نه ورغلی زه خو دا ووایم هغه تجارت لراغلی او دا تجارت د پاره بیا په دې علاقه باندې قبضه وکړ هغه خو راغلی تجارت لوه او تجارت به ته وی چې ته به د چا د جیب نه پیسې وباسي نو پیرنګي چې څه کار کړی دی هغه د تجارت لا خو د تجارت د پاره بیا خو د حکمران شو نو چې څه قدم یې غیسه نو هغه خپل تجارت او معیشت او حکمرانی د مضبوطولو لپاره هغه د ګنداره چې کوم اثاریات هغه پای باندې ریسرچ شوی تحقیقونه وکړل دا هغه تحقیقات چې هغه د پیرنګي حکومت ته د دوام ورکول لپاره هغه چې څومره آثار دي هغه ټول هغه مذهبي آثار راکړو